سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 101مې کلیزې سره برابره ده. د خپلواکۍ په مناسبت طالبانو په نړیوالو او سیمې هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له ملت سره د بیا استقلال او خپلو اهدافو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. بلخ او پکتیا ولایتونو کې ګڼ شمېر عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې راکېټي بریدونو مرګ ژوبله اړولې. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د خپلواکۍ په مناسبت خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي نږدې ده چې افغانان د 240 کلنې جګړې پای او تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي د پوتین او اردوغان په ګډون مخکښ شطرنج بازان د کمزوري جو بایډن بریا غواړي. بیلاروس کې د جمهور رئیس پر وړاندې ستر لاریونونه روان دي. چین کې یو تن د موبایل شمیره په $3 لک وپیرله. د خبرونو پای.